نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک رونو د لوږې حالت وکړه، سخت حالت و. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایي وای زمونږ په کور کې به په میاشتو میاشتو اور نه بلیدو، خو لیکن هغوی به څه کول؟ هغوی به د حرامو نه ګوره ځان ساتلو. یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د ترمذی شریف روایت تا بهر ته تشریف راوړو او لوږه ورته لګېدلې وه، لوږه او ولاړ ده چې ګوري جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک هم راغو. هغه ته وایي یا ابا بکر څه حالت دی؟ وی صاحب لوږه لږ لګېدلې ده. په دې کې چې ګوري جناب سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک هم راغو. یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین دغه امیر المؤمنین خو وروسته جوړ شوی دی د نبی علیہ السلام نه پس. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې عمر څه حالت دی؟ وی صاحب لوږې حالت راته لګېدلی ده او لوږه راته راغلې ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک و فرمایل وی دی چې لاړ شو مدینه منوره کې یو باغ ده د ابوالهیثم رضی الله تعالی عنہ، دا یو مبارک صحابي ده. وی دی د هغه باغ ته ځان رسوئ چې لاړو مدینه منورې کې د حضرت ابوالهیثم رضی الله تعالی عنہ د کجورو باغو پیغمبر علیہ السلام مبارک چې تشریف یوړو هلته د هغه بیبي ناسته وه د ابوالهیثم رضی الله تعالی عنہ مبارک. هغه ډېره خوشحاله شوه او پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک ته صادر خور کو. وی صاحب تاسو تشریف فرما شئ او پیغمبر علیہ السلام مبارک لی انګور وغیره کجوري انګور او دا ولا راړل. وی صاحب دا تاسو خورئ. په دې کې چې ګورو صحابي حضرت ابوالهیثم رضی الله تعالی عنہ مبارک راغو، د دغې بیبي خاوند راغو چې وی کتو هغه د خوشحالۍ نه وایي ماشاءالله ما باندې خو اختر ده اختر، داسې خوشحاله شو وی ما باندې خو اختر راغو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک زما باغ ته تشریف راوړی ده. یقینا ګوره چا سره چې رونو قدر وي هغه په قدر پوهېږي. ښه وایي قدر زرزرگر شناسد قدر جوهر جوهري، د زرو په قدر زرگر پوهېږي. یو زمیندار له اوسپنه د سونې ورکه پیتلې وله ورکه د وسونې هغه تمغه وله ورکه ابو اخوا کې وي دا پسې پوهېږي لړي به کې او سنار له یو څه کم چې پې پوهېږي هغه به یې ښایسته ډبي کې بند کړي هغه به یې ښایسته صفا کړي. نو وروڼه څوک چې د چا په قدر پوهېږي هغه ته بې پته لګي. دغه صحابي مبارک انتهایي خوشحاله شو. وی ما باندې د اختر ورځ راغه او بیبي ته یې وفرمیل وی ما کله چې کم هغه چیلوکې ولاړ ده هغه حلال کو زر او بیبي ته یې وفرمیل وی دا زر زر پوخ کا او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته د روټۍ پروګرام یې وکړو. خو لیکن رونو د حرام مال نه ګورې ځان ساتلو. ما او تا ته دا طریقه وښودله چې په حلالي طریقې سره مال حاصل کا، د حرامو نه ځان وساته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کم بدن چې په حرامو باندې ستر شو، کم بدن چې په حرامو باندې غټ شو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه بدن به خامخا جهنم ته ځي، خامخا به جهنم ته ځي. هغه سره لایق ته چې دا لاړ شي. او وروڼو کو دغه بدن دعاګانې غواړي. ښه مونږ ولې دعاګانې نه قبلیږي؟ هره ورځ منځونه کوو که نه؟ الحمدلله تلاوت کوو، ذکر و اذکار کوو، جنازې کوو، ذکرونه کوو، خو دعا مو ګورئ نه قبلیږي. ښه دا ولې وروڼو؟ ما او تا د حلال او د حرام مال تمیز نه ده کړی. که ما او تا کې د حلال او د حرام مال تمیز پیدا شو، ما او تا حلال مال وخوړو او په حلال مال مو عبادت وکړو، والله چې دا د جمعې مونځ کوه
او بیا د الله پاک جل جلاله نه غواړه، یکدم به الله پاک جل جلاله درکوي. خدا الا چې حلال مال وخوري. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی کم بدن چې په حرامو غټ شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی او دغه کس دعاګانې غواړي، یا رب یا رب جل شانه، یا رب جل شانه زما سوال قبول کا، یا رب جل شانه زما سوال قبول کا. او فرمائی چې دا روانوم وي په سفر باندې. زمونږ علماء کرام فرمائی چرته په سفر روان وي، بیت الله شریف ته په سفر روان وي او هلته په مبارک مکه مکرمه کې همدغه انسان چې په حرامو باندې غټ شوی وي هلته دعاګانې غواړي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې هغه پاک مقام ده، پاک ځای ده، کیف یستجاب له، تا به څنګه دعاګانې قبلیږي؟ تو خو په حرامو باندې غټ شوی، دعاګانې څه له غواړي؟ او چې دو تو په کور کې غواړو بیا به قبول شي؟ چې هغې مبارک مقام کې نه قبلیږي، چې هغه د دعا قبلیدلو ځای د میزاب الرحمت او هلته کې نه قبلیږي د حرام مال خوړلو د وجې نه. اے مسلمانا چې زه تو دلته پاکستان کې حلال حرام مال خورو، حلال نه خورو، زما او ستا دعا به څنګه قبلیږي؟ زما او ستا پریشانی به څنګه لرې کیږي؟ ما او تا به د تکلیف نه څنګه خلاصېږو؟ په دې اکابرین دیوبند کې یو سړی حضرت مولانا مظفر حسین رحمه الله. رونو د څوک چې د حرامو نه ځان ساتي که نه، الله پاک جل جلاله وعده فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا. څوک چې د الله پاک جل جلاله نه وډار شو د ده دپاره زه لاره راوباسم، په هر تنګۍ کې وله لاره راوځي، په هر مشکل کې وله لاره راوځي، په هر خفګان کې وله لاره راوځي، هر د تکلیف په کار کې وله لاره راوځي، په یو مشکل کې به دا نه بندېږي. خو که چرې یو انسان د الله پاک جل جلاله نه وډار شو، د الله پاک جل شانه یری په زړه کې راغه، حضرت مولانا مظفر حسین رحمه الله دا زموږ په اکابرین دیوبند کې یو لوی سړی تیر شوی ده. یو ځل یو سړي سره روان ده، په دا لاس باندې خلک ګاډۍ ګرځوي که نه، پخوا خو نور شیانو اکثر به د منډاینو کې تاسو لیدلی وي سړو په ځان کې اچولی وي دا سامانونه پې وړي. دې کې سور ده یو کس سره او روان د مزل کوي، تپوس یې ترې وکړو وی دا ګاډی چېرته و؟ ناچا چې ګاډی بوتلو هغه ورته وایي دا خو دې یوه ناپاکه ښځه یاده کوي، دا خو مې د هغې په پیسو باندې اخیستی ده. بس حضرت مولانا مظفر حسین رحمه الله یکدم هغه سړي ته ووی ویره د تشه اودسمات یې کوم. او چې څنګه د اودسماتي په بانت نه کوز شو، کس ورته وایي حضرت راځئ که نه؟ ویره د ما خو خپې شلې شوې، زه خو نشم خوځېدی، خپې مې شلې شوې، نشم ګرځېدلی. هغه په مزه مزه روان شو، ورته ویې راځه خپې به دې کار روالي. او دا د دغه مقام نه روانو کاندهلي ته په مزه مزه ورسره روان ده، او دا ورته وایي ورو ورو مې خپې کار راخلي، خیر ده په مزې مزې در سره ځم. حتی کې چې کاندهلي ته چې دی د کمې علاقې و هغې علاقې ته ورسېدو، هغه ریډیبان ورته وایي وی ما ته پته ولګېده چې دا ما په حرامو پیسو باندې اخیستې او ته د دې وجې نه په دې کې نه سورېږي. خلک وي که نه، حسنات الابرار سیئات المقربین، پاکان خلق چې هغوی ته یو جایز عمل په جایز عمل باندې ګورې هغوی عمل نه کوي. ښه نیکان خلق هغوی به په افضل عمل باندې عمل کوي، په افضل کار به عمل کوي. ولې؟
حسنات الابرار سیئات المقربین. نورو که ما او تا کې دا تقوا پیدا شوه او ما او تا د حلال او د حرام مال تمیز وکړو، والله چې اماغه وعدې دي ښه ومن یتق الله یجعل له مخرجا. الله پاک جل جلاله فرمای څوک چې د الله پاک جل جلاله نه وډار شي، الله پاک جل جلاله هغه ته لار راوباسي، په تنګۍ کې ورته لار راوباسي، په تکلیف کې ورته لار راوباسي. بیا به انشاءالله یو مشکل کې هم نه وي ګرفتار. او که نه ته وایې چې زه به حرام خورم، والله وی به در سره ډېرې خو په مشکلاتو کې به ګرفتار وي، وی به ډېرې خو مشکلاتو کې به ګرفتار وي. الله پاک جل جلاله دې مونږ ټولو ته د حلال مال توفیق را نصیب کړي او د حلال مال ثواب زمونږ ټولو وکړي. الله پاک جل جلاله دې مونږ ټول له حرام مالونو نه وساتي. او کم چې کړي دي وروڼو مونږ ټول ګناهګار یو ښه کړي و دي که نه، ولې مو نه دي کړي؟ میټرې په غلا بلو، کونډې اچو، ګیسونه غلا کوو، کم کم کارونه مونږ نه کوو. وروڼو توبه ویستل پکار دي. ګورې والله چې سمه توبه دې وویسته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي الله پاک جل جلاله ګورې د مسلمان په توبې باندې خوشحالیږي. او څوک چې د چا نه خوشحاله شو نو بیا خو یقینا هغه د هغه کار کوي، بیا خو هغه د هغه کار کوي. انشاءالله دا عزم وکړو چې نن نه پس په انشاءالله حرامو له ګوتې نه وړو. او چې کم مو کړي دي وروڼو که چا د چا نه په زبردستۍ اخیستې وي نو دا دوباره به دا ورکوي، دا په خولې په توبې باندې نه ماف کېږي. که یو سړی وایي چې ما د پلاني نه مال خوړلی ده او زه به توبه وباسم، نه وروره ته په توبې نه ماف کېږي. دغه مال به رخلی، دغه مال به پلاني نه ورکوي، هله به ته ماف کېږي. د دې وجې نه زمونږ علما کرام لیکي که یو سړی د منځونه ترې نه قضا شوي دي منځونه او دا وایي زه توبه وباسم، ستا دا مونځ دا په توبې نه ماف کېږي. دا مونځ به قضا راوړي، دا مونځ به ادا کوي، دا دې به قضا راوړي، هله به ته ماف کېږي. او که نه دا وایي چې توبه نه وروره په خولې باندې توبه نه کېږي. یو سړی د خدای نخواسته داسې عمل یې کړی ده چې د هغې قضا نشته، لکه یو سړی د شراب څښلي دي او دا وایي زه توبه وباسم، یقینا دا توبه ده، بس کلی دي. او د خدای پاک جل شانه نه حقیقي معنو کې توبه وباسه، معافي وغواړه، الله پاک جل جلاله به دې معاف کړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.